بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زموږ شاوسو به خبره مبارک درس او شپته خوونه کې وا چې دروځي د درس نه بده خو معطل پاتې شي ودا رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام دین د اسلام تقریبا درس او شپته خوونه لري الله رب عزت شکل یو بندله اراده د خیر او د جنت وکي نو بدی خوینو کې د خوینو برخه الله تعالی ورکي شو دا ابوبکر نه چې هغه کې الله رب عزت د ټول خوینه راجمع کړیو ابوبکر د عمل په نیت باندې به دا موږ ته شروع کړو چې ایشته ویل شوی و نن یو بل خو عجبه سوء المعامله بد شلند شکل انسان د مزدور سره وکي د سورلې سره د ماتحت کسانو سره رسول الله فرمایي د دې خو نتیجه دا ده چې د انسان به الله د جنت نه محروم کی دا ډېر توانی خو دی موږ تاسو له مزر رب العالمین راکې ماتحت کسان راکړه ملګری چې دې تربیت موږ تاسو باندې ضروري لازمي ولډیر انسانان د شوی چې د غوي سره موږ یو غلط رویو وکړو په ځای دی باندې چې غلط رویو سره موږ وکړو ځان له دنیوي څخه ګټه راوړو رسول الله فرمایي د دې شي نتیجه بدای شي د انسان به الله رب العزت د جنت نه محروم کړي او د جهنم په طرف باندې روان کی لکه به تور مثال یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي شکل څخه کسان د په تربیت کې رش او دنه د ملګرو صحیح تربیت ونه کې بلکې اشه ټیمپاچي وکي کاغه ساجد او کاغه د جمعه امامت ته کبل خبره ده کبل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ودا انسان چې د تربیت کې رالو یدل او دغه سم تربیت ونه کې نتیجه دا شو چې د انسان د جنت بیم بالکل ونه ګوري دا زوره د خلکو لا د یو رسنه پاشه ته کټکې زړې پړک بیلېږي لیکن هغه د ملت بچي او د قشن د خپل کشره کده سره مدرسه کې او کده سره به جمعات کې او کده سره به مکتب او لیسه بونتون کې صحیح تربیت ونه کې محمد رسول الله فرمایي چې د دې مربي نتیجه دا د جنت به مونږ ګورو او ځبه جهنمي او زهر چې خپل خو خره بچرن سره ویلش اهل علم فرمایي چې انسان د شی وکړو کې چې به خپل کار او حرکت باندې جانب مقابل له ضرر ورکی د دې انسان نوم دې بچلندې بدخویا او زه د جهنمی به یو حدیث کې راځي ابو هريره سے فرمایي ان رجلا قال يا رسول الله يسري ويا الله رسوله ان لي قرابه زما خپل ولی شتره زده او سره خپل ولی پالم ويقطعوني او غیز ما سره خپل ولی کټ کئ او احسن اليهم زده او سره نگی کوم او غیز ما سره بدی او زه چې خپل ځم په غوی باندې اګه کوم او غیز ځان زمانه خبره کی رسول الله ورته ویلې لئن كنت كما قلت کته شوی لکه څنګه وینا شې وکړه نو ته شولې لکه دغه انسانانو چې ګرمه شګه ته په باندې وخوړله الله رب عزت بس سره د خپل خوانه په تعاون کې وسړې واچوي یو څوک واچوي تر ستاد ژوند پورې معنا دا ته دی چې سره خپل ولی پاله حقیقت کوي ته سره نیکی پاله غوي لړی کوي بد کارونه سره کوي ته په غوي باندې ځان خبري او غوي ځان نه خبر کی محمد رسول الله فرمایي چې دا غوي سره کوی کوي او غوي سره بچلن کوي دغه د بچلن نتیجه دار چې هغه رب العالمین جهنم له بوجو ته الله جنت له بوشي الله رخصه بس سره کومکی عبدالرحمن بن ابي بکر فرمایي یو سړي ویل د الله رسول اي الناس خير په ټول انسانانو کې به کوم انسان ډیر غوري قیمتي محمد رسول الله ویل من طال اغه انسان چې دغه عمر وګچي وحسن عمله عمل کې استشي نو قال به ویل فاي الناس شر په ټول انسانانو کې بد او خراب سره کوم وي
وی هغه انسان چې هغه عمر وګد شي او د عملي بچ شي د انسان بد دی او د بدانو چې جهنم دی دا سړی بل جهنم لبوشي هر سړی اوس خپل عمر خپل معاملات باندې سوچوږي چې زما په ژوند کې د عمل خوځي او که د اسما بد که خوځي نه زیاده جنت ته او که بد وځي نه زیاده جهنم دی بچره دغه نتیجه ده ابي امامه نقل له یو زنانه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوه ماشومان و یو په دې غي کې نه ولې د بل ځام سره روان کړو رسول الله ویل حاملات وذق زنانه چې د اولاد باندې په خپل خېټو کې والداتن به څنګه کې نه غوړل مين دي رحمات او رحم کوي باغې باندې وې کشرته دوی منس کوله په خپل ټیم باندې صحیح او خاول له zarar ور کولې وې د شي زنانه به الله ډایرکټ جنت ته داخله ولې خو لیکن دې په دې منځونه کې نقصان کې او خاول له zarar ور کوي ځکه رب العالمین دا جنت تلک معطل کوي نه هیڅ کته سوچ کوي نبی صلی الله علیه وسلم جنت داخله ده لپاره دوه خبرې ذکر کړې دي یو دا خاون له zarar نه ور کول ځکه خاون له zarar ور کول دا بد چلن دی او کوم انسان کې چې بد چلن موجود شي الله رب عزت به جنت نه منع کی د جهنم په طرف باندې بدار روان کی خطرناک صفت دی دا ابو هريره سے فرمای بخاری کی حدیث سے مسلم کې رسول الله نے نقل کړی دی وإذا دعا الرجل امرأته چې کله وسره د خپل زنانه روغ غړي لا فراش د خپل فرش لا فابت هغه انکار وکړي چې د خاون خپل راشي لعنت الملائکه وې په دې زنانه باندې ملائک لعنت کې حتی تصبح تر سبا پوري ځکه دې بد چلند وکي خراب چلند وکي او چې کله تر سبا پوري بتا باندې الله لعنت متوجي شي نو سره خیر ته بچر د جنت ته ولاړ شي هیڅ چیرته جنت لاړ نشي عبد الله بن جعفر نقل له یو ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړه مسورلې باندې یو خبره مال پټه وکړه او ما به دا خبره خوښه ګڼل چې کومه خبره مال رسول الله پټه ویلې د راس هغه پټ وساتم د یو حدب د فاره وینا صافه یو باغ لمن داخل شو د انصارو پدې کې وکړو فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله چې دی وکړه ولیدو نو حنا وزرفت عيناه د شیخ خپل आवाज وکي او د سترګې وکي روان شو دی رسول الله باغ کانی پیژندل مسلم کې حدیث چې او رسول الله باندې سلام اچولیو یو ورځ یو سنې له یو کجوري له ولاړو تقریر کو چې کله د منبر جوړ کړی شو وې دې سنې رسول الله په سیده جړه وکړه لکه وړو کې ماشوم تر دې پورې چې محمد رسول الله ته غاړه واخصه دومره مینا سړی د خپل ځان لوګوري د حیوانات او جمالات د مینې لوګوري او به چې دا کومه دعوه موږ رسول الله سره کړې د مینې محبت د سړي رښتیا دروغ معلوم شي زمونږ ډېر اوچته دعوی دي چې موږ محمدیان یو علیه الصلاۃ والسلام لیکن داغه په سنت باندې چې کله سړی به عمل کې د شور د ګورو لکه دشمن په درسونو کې په منبر باندې په تقریرونو کې د دې خلکو سپکه خلکو له بیان او بل اجر نه کړي صرف رسول الله په حدیث باندې عمل کړي دي قسم په الله چې ستنه خو کې مشرب زید دي قسم په الله سره پاغتی کې مشرب زید دی قسم په الله سره پاغه کجوري بوټي کې مشرب زید دی هغه د محمد رسول الله څخه خپګیږي او تو سره دښمنی کوي دا دښمنی دي شخص سره نه ده دا دښمنی په واقع نفس الامر کې اصل کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وجړل چې کله دی وښوړل فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ورتراغه فمسح زفراه نبی صلی الله علیه وسلم داغه د غوږ نه پورته د کوم اډو کې چې په دې جوړه غوتی واله قرار کې چې کله قرار کې نبی ویلي من رب هذا الجمل اې دی خاون څوک دی لمن هذا الجمل دا وګد چا دی یو ځوان د انصار نه راغی یا رسول الله دا اسما دی محمد رسول الله ورته ویلي افلا تتقي الله في هذه البحيمه تدلنا نه یریږي په دې شربک چې الله تعالی مالک ګرځولې فانه شکا الیا وېدم له شکایت وکړي چې تدا وګیا کوي او تقشن لوی درانه کارونه ور باندې کوي به د سره هغه خوراک او ساک نه برابرې نو کوم انسان سره چې وڅاروي دي او هغه باندې کاروبار کوي او خوراک او ساک به سم نه برابرې ورته رسول الله فرمایي وې د دې شړې بده عمل باندې نتیجه ده چې الله رب عزت به جهنم له داخل کی دا څومره خطرناک خبره ده عائشہ رضی الله عنها فرمایي رسول الله فرمایلی چې ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصيم خس پد په انسانانو کې الله رب عزت هغه انسان چې هغه جګړه مار دی او په ارزه کې لانجه او جنجال نه جوړي ځکه دا مخلوق تکلیف ور کوي ابو هريره فرمایي چې وسړیو
رسول الله له قرض ورکړي او قرض به ته طلب کې اغلظ عليه رسول الله باندې سخت خبره وکړي فهم به اصحابو د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو اراده وکړي چې بری سړی ورودانګي وای نشي نبی صلی الله علیه وسلم دعوه پرې دی فإن لصاحب الحق مقالا د چا چې بچا باندې قرض هغه حق لري چې خبرې دي شړلې وکړي او تاسو دلا یو خواله وره کوي دوی ویل یا رسول الله لا نجد موږ نه مند کو مگر هغه څوک چې دا کوم وخت موږ یاد کړی دا غن ډېر عزت منو خو سره شته چې وره کو قیمتي نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې وره کوم دا فإن خيركم بتاسو کې بهترین انسان هغه څوک دی چې څوک چا سره د قرض معاملې کوي په خپل ټیم په خپل طریقه باندې ورته ادا کوي قرض ادا کول په خپل ټیم باندې وخت باندې نتیجه دا چې دا سړی به جنت لاړ شي او چې څوک چې نه قرض والے او اخو دې خو مسله کوي او بیا ورته نه ادا کوي قصدنا د دې انسان زیاده چې دا رب العالمین په دغه معاملې باندې جهنم لبوش دا څومره خطرناکه خبرې دي موږ تاسو له وایي چې ځکه گزاره وکا ته خو چیرته محتاج نه کله به درکو عبد الله بن زبیر نقل لې هغه د خپل پلان نقل کوي سړیو د انصار نه چې زبیر شپ سره په ځکه لنجاله نه جنجاله د ابو په نوبت کې او هغه ځکه ابو چالت ډیره سنگریزي وا د خلکو په دې باندې دا کجوره خړو بولي انصاری ویل چې دا ابو خوشی کا اسړی ویل نه د دوړ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم زبیر ویل یا زبیر دا خپل فصل خړو کړي غن اور څه به در ابو ورولېګا د انصاری څه غوسه شو ودا خو سره تروز یو ځکه دا خبره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم دا الزام کې ضرر ورکي د محمد رسول الله په مخ کې رنگ راغی تغییر او به زبیر لوی یا زبیر دا خپل فصل خړوب کا او دا وبم د شي جاری ساته تر دې پرې چې بده پول باندې وانګړي نبی الله رب العزت هغه ته نازل کړ چې فلا وربک د شنه دلته داخله چې کوم داوی کوي چې موږ د قسم موږ مؤمنان یو الله رب العزت فرمایي صاحب رب دې قسم داخله به تر څو پرې چې تا حاکمونه ګرځي پر خپل فیصلو کې دغه بر سره ایمان پیدا نشي کله چې انسان په خپل فیصله کې فیصله کول قران او سنت ونه ګرځي بلکې نور قوانین ګرځي او بل چا خبره ګرځي رسول رب العالمین فرمایي دې سړي کې سره ایمان نشته چې بده کې ایمان نه سم خیال الله بچا د جنت لاړ شي هیڅ چرته ولړ نشي ترجمه تر باب سره مناسبت داري دې سړي رسول الله ضرر ورکه ضرر او مسلمه فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم دیو دوه جګړه مارانو خبره دروازه په خله کې واورې دا وروته به ورته ویل چې انما انا بشر زګور یو انسان ما او ډیر کړي جګړه مال راش په دې خله کې چالاکی درړي په دې شپه کې څه په ګمان وکم چې دا حقدار دم دی دله فیصله ورکما او دا کوم شی باندې فیصله چې ما دله وکړه دا ګوره دله خیر نه دی بلکې د جهنم اور ځان لواخصو د حدیث کې اشاره ده چې وسړی بد معاملې کوي چالاکی استعمالي او پر دې عمل په خپل شی باندې چالاکی باندې لاندې کوي رسول الله فرمایي جهنم اور لبدا سړی الله بوشي دا ګورځم مو کمال نه دی یره پلان ډیر چالاک دی دا وکیل لسما او دا رقم سړی دی او هغه رقم سړی چې سره معاملې شروع کړي تر څو ورشي ګټل نه دا پاتې کیږي نه رسول الله فرمایي زید جهنم دی یو حدیث کې راځي نعمان بن بشیر فرمایي وېزما پلار محمد رسول الله لړغه د شي ورته ویل چې رسول الله دا غلام دی ما دی بچی لور کې نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې تا ټول بچیو دا غلام ورکه وینا د شي غلام دی ورکړي دی وینا وېدا رسول الله غوي د څه په دې باندې غوي نه کوم بلکې د الله نه ویریږي د بچیو په مابین کې عدل او انصاف وکړي وېزما پلار هغه صدقه بالکل اسمانه واپس کړه یو پلار دې درې څلور ځامن لري او په دې کې یو شی یو بچی ورکې دی بل نه ورکړي په دقیق عمل باندې رب العالمین دا انسان دا پلار د جهنم لایق کی او د جنت مدا محروم شي تاسو ورسمه مسلمانانو د خپلونه کوي د مشرانه دا ابو لمنډه کې د کشرانه دا ابو لمنډه کې د منځانه دا بلکې ټول زمانو مبارکي د عدل فیصله د انصاف فیصله ابو هريره سے فرمایي وېزه د نبی صلی الله علیه وسلم سره عمر یو سړی په غوا باندې شورو وې دی غوا ایستل شل ورکاته ورته ویل شلم اخلق لهذا مو خدل نه پیدا شوی بلکې موږ د پسر خړوب د لپاره پیدا کړی شوی او به رسول الله ویل چې ما په دې باندې ایمان دی چې غوا خبره کوي د ابوبکر په ایمان دی د عمر یو لورغه یو غړې واخسته شپنجه به شورغه په منډه باندې هغه اخلاص کړه دې لور ته ویل چې کوم ورځ باندې دی هغه شپنجه نه رته وتکتی لورش نبی به دا څوک زمانه خلاص کی څوک به اخلاص کی وینا دي کی تاسو وګورئ یو سړی دی غوای ساتل دا غسر غلطه معاملې کې غلطه رویه
فصل بینه خړوبې زمکه بینه چری کی بلکې باغی باندې سورلی کی او بارا د دې حدیث مضمون داري چې په دغه عمل باندې الله رب العزت د انسان راول د جهنم لایق به جوړ کی ابو هريره سے فرمای ویدری قسم سره رب العالمین خبر نه کړي قیامت پر ورځ باندې نه ورته وګوري یو هغه سړی چې قسم کې پر خپل سامان باندې چې زماره په الله باندې قسمي دا په دې باندې ما اخستره په دې باندې زمانه غواړي او بل هغه سړی چې نمازګر مزنو سره قسمونه کوي چې مقصد بده کې د قسم باندې پر دې مال نه اعلان دي او بل هغه سړی چې د خپل اضافه او د خلکو نه منه کوي الله رب عزت به وایي وینن زه دې سړی د خپل فضل منه کوم ځکه دله ما او ور کړی خلکو له نه ور کولې نن دا لایق دي شو چې دنه بس د خپل فضل منه کوم او جهنم لوي دا سړی بوزي د نتیجه ده خلکو له ضرر دی دا عائشہ رضی الله عنها وګد حدیث ذکر کړی لري چې ول زنانه وي او ار یو د خپل خاون په باره کې هغه خبره وکړه چې چا شکایت وکړي نو هغه خاون چې هغه زنانه سره ژوند کوي او د حق نه ادا کوي خطر بیت نه کوي خرچه به نه کوي دغه د مرزه دغه د خپلوانو د خپلوالي غم نه کوي وې د انسان رب العالمین جهنم لبوشي ځکه دې حقوق دي عبد الله بن عباس فرمایي چې ورځ د انور تور شو نبی صلی الله علیه وسلم موږ ګډیر وګد مونږ وکړي تر دې پورې سوره بقره ویلې به رکوع ډیر وګدا وکړه به قیام ډیر وګد وکړي به بل رکوع به سجده وکړه اخر کې به دا خبره وکړه وې دا نور شپږ مې دا د نخې د الله د نه خونه د چا د مرد وجنه د چا د ژوند وجنه توريږي نه چې کله مدا حال ولود الله یاد کوي نبی صلی الله علیه وسلم د ملګری ویل یا رسول الله وې مونږ ته ولید په خپل ځکه لګ مخکې شو بیرته ورسره شو دا ولی وإن رأيت الجنة ما جنت ولیدو یا جنت ما له خو درش پاګه کې د انګور یو ویګو اراده مو کړ چې هغه حواله مو تاسو ته خوراکو کې ترڅو پرې د دنیا باقی اور مې ولیدل ډېر بد منظر خو په دې کې اکثر اهل زنانه ولیدي صحابه یا رسول الله دا ولی وې زکه دا زنانه چې د خاون ناشکری کوي په دغه ناشکری باندې رب العالمین دا زنانه جهنم لا بوتلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لو احسنت وکبدی کې دی زنانه سره د ټول زمانه نه کیږي ثم رات منک شیئا بمعمولی غلطی سره وګوري نو دا به د خبره کوي چې ما رايت منک خیرا قط ما ستانه هیڅ ته خیر درې چې کور مګ راغلیو په دې خبره باندې خاون لا zarar دی او څوک چې رشا د zarar اسباب برابرې محمد رسول الله فرمایي د شي انسان با د شي زنانه به الله د جهنم لایق وګرځي دا ګور څومره عادي خبره موږ تاسو معلومیږي حدیث کې راځي عبد الله بن عمر فرمایي یو زنانه و چې هغه په شو د وجنه هغه ساتلی و تر دې پورې چې مړ شو د خوراک او ساک تنظیم ورته ونه کې فدخلت فيها النار الله رب عزت دمتقي د وجنه سره جهنم لا بوتله او بل تر به بل زنانه و بدکارا یو سپه دغه د سکاک تنظیم برابر کړ وی رب العالمین هغه په دغه معاملې باندې جنت لا بوتله بدا معاملې د حیواناتو سره د ملګرو سره د بچو سره د زنانو سره د شي خو د بری درس او شپته خو نه کې چې انسان جانب په طرف باندې رواني ابي مسعود البدري فرمای ورځ مخبل غلام ولا بده کم چینه باندې یو आवाज مې اوریدو چې اعلم ابا مسعود پوه شي ابا مسعوده وېزه پوه شم چې د आवाज چره خو سخت غشینه ولیم وې شکر دا سره باندې نږدې شو چې مې کاته محمد رسول الله مال ویل چې پوه شي ابا مسعوده پوه شي ابا مسعوده وې دا خپل کمچینه مې وګرځولا او به ویل پوه شي یا ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام نن خطب دي غلام به خپل کشر باندې طاقت لري خو زماره فساد د الله باندې قسم چې الله بتا باندې سخت زور او طاقت ور دي وې چې دا خبره مال وکړه ما ویل الله ادري مملوکا بعد ابدا دنن وزن را فدي خو تر مرګ او تر قیامت پورې به چرته یو غلام منوامه غلام وال کشر والا لکه لباس قراو کې دا عادت دی ما تحت بچي بده شو کیفیت باندې وای چې کله سترګ ورته نند کی کله بده کیفیت باندې وای چې دا سړي بالکل د قران نزل تور کی دا خود شي ګمان کې جدي بچي تربيت ورکوم لیکن محمد رسول الله فرمایي چې په دغه والو الله تعالی جهنم لبوش یہ تقاری لیکن ساده وال او مخ باندې وال او د شي وال چې دا غړو کې مات شي دا غسترګ ور باندې zarar ورشيږي نو الله رب عزت تعالی دې د سزا درکې رسول الله فرمایي د جنت نه به منه کې د جهنم په طرف باندې به روان شي دا شرط تربيت دې چته کوي یره چې دې شي مونږ نو دا قران نه یادې ابلیس دا خبره په دماغ کې ورچولې ده بل وایي کې راځي دوی ویلي هو حر لوجه الله ودا رب العالمین درزانه پر ما آزاد کی رسول الله علیه ویلي وکتا د آزاد کړي نه وي د جهنم ور به تسوځولې وي چې ستایو ماته هتی
او سخت گزار غلط ورکی دی غلامو اگر که صحیح نستا ولې نه الله رب عزت به دې والو په نتیجه باندې تر جهنم منزل بوشي بدا معاملہ بنه کې بلکې کوم معاملہ انس بن مالک فرمایي وزیر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویاغي صادر پر غاړه باندې چورو چې هغه صادر سخت شړل یو باندې چې راخ کړو ځان لا تر دې پوری شي دغه داغ من محمد رسول الله په دې اوګه مبارک باندې وکړو په دې غاړه مبارک باندې به ویلې چې کڅمال د خیرات او صدقې سره مال راکا کړه محمد رسول الله ورته وکاته فضحك به وخاندل ثم امر له بعطاء به ورته ډیر تحفه ورکړي ګوره د دې بنده د غلام سره نرم معاملې وکړه دا پویدلونه کینه پکار دا چې خطرناک ملګری وسره او چور دی ویل پورته کې رزمه کې لرو ولې قتل کې وی وښنه معاذ بن جبل فرمای وی وسنانه خپل خاون لزر نور کې د دنیا د وجنه مگر کچیر د zarar ورته ورکی مقابله وکي د خپل خاوند وی هغه هوره چې په جنت کې الله تعالی تیار کړی دا غدل وای چې دله zarar مو ورکوا الله رب عزت ته اوجنه دا خو څور چې سره مسافر دی او عن قریب بس مخالره واپس دلیل له بدی چې کله یو خزره هغه خپل خاون له zarar ورکی دا سره خلو وای اېدی خلی والو نتیجه بدی چې د جنت هوره هغه بدی لپاره خیره کی چې الله ته اوجنه سره خیر دا بچرته به خیر پیدا کی چیرته هم خیر پیدا نه کی عبد الله بن عمر فرمای وی محمد رسول الله فرمایلی دي چې هیڅوک به تاسو کې ګوره دبل چا ګډه بزا وغیرہ خوا دار الویشنه بغیر د ایزن داغنه وجدالا وی دا هغه لپاره خزانه ده ته دا خو غنی چې ځا خزانه څوک ماته کی ستا دکان څوک مات کی نه چې کله یو سړی د بلچا به تور مثال غوا ده ګډه ده بزرا اگر الویش دا هغه سره غلطه معاملہ کوي بد معاملہ کوي اې دې نتیجه بدای چې دا سړی بل الله د جنت نه منه کې د جهنم په طرف باندې بدار روان کی او دا معاملہ سمو شون بدشون کډیر اسانه سالم بن حنزله فرمای وی نبی صلی الله علیه وسلم په وګ باندې تیرېدو قد نهق ظهره ببطنه چې داغه د اخیټه اشاره سره ځای شی ونوي ویل اتقوا الله في هذه البهائم وی ریګه الله نه دي سروینو بارکی په دې باندې سلیم کا کوي او خوراک مرتکه برابر وي چې کوم انسان په سولې کې او کاروبار په کوي او خوراک ورته نه برابرې د دې سړي نتیجه دا چې دا الله د جهنم په طرف باندې روان کی بل طرف باندې وي بوزي داود علیه السلام ویلي وی هغه زنانه چې بد اخلاق را هغه په خپل خاون باندې شدا لکه یو درون بوج چې سړی په سپینګری سړی باندې کېدی سره خیر چې هغه بداوي شي نه او نیکه خزا وی دا چې تاج دی لکه انسان چې بستر زرو باندې برابر کې کله چې انسان دی له ګوري نه هغه سترګې ور باندې خيږي دې کې د خجل یو سخت خبر داود علیه السلام وکړه کله خاون سره چرته اخلاق خراب کړ بد اخلاقی دی وکړه ته د شی لکه یو بوج په سپینګری سړی نږدې چې ان قریب دغه ملا براماته کی او چې کله سړی په مسلمان باندې ظلم کوي د دې شي انسان زیب جهنمی جهنم خبر فرمای وېزو یو انګروما او سم سره په دې عاصم بن وائل باندې پیسې وی یو ورځ په شوراله ما ورته چې پیسې مال راکا وېزه به تعالی درنه کم تر دې پر چې ته په محمد رسول الله باندې کفر وکي ما ورته زغور باندې کفر نشم کولای تر دې پر چې الله تعالی کې به دروچت کی مانه تر قیامت پورې هغه ویل خا پریدما چې زمړ شم او بیره اوچت شم او بیا مال او بچی راکړي چې بس تا قرض به ادا کم الله دې خلکو مبارک به هغه ایتونه نازل کړه چې افرایت الذی ایت خبر په حال دا هغه چې کفر کړي به آیات نظم په ایتونه باندې وقالو به دې چې مال براک شمالن بچی او ولدن او اولاد زکه zarar ورکه غلا تاسو دا قدره چې قیامت ورځ قیامت کې بسره اعمال به زړه کم داري مؤمن له zarar ورکه دې zarar د پاره الله رب عزت ایتونه نازل کړه دې ضرور ورکول مسلمان لډیر نقصان نه دی یو نقصان دی چې دا الله قهر د انسان له متوجي کیږي کته خپل خزر ضرر ورکي یا کله خاون لا خپل بچی لا خپل شاګرد لا خپل مزدور لا خپل سروي لا خپل ماتحت لا دویما چې د انسان سره یا حیوان سره بد معامله وکړه دا به رب العالمین سره مخامخ شو بده شو کیفیت باندې چې الله به سره بد معامله وکي بد معامله سمنه جهنم لتلل دا به جهنم لاړ شي باندې دریم نقصان داري دا بد معامله دي حیوانات سره انسانانو سره زنانو بچو سره ودا امت مسلمه ځای کوي د منځ وړي ځکه ابو هريره سبيلي وان الحبار لا يعذب في وكرها من ظلم الظالمين زمنګ د ظلم د وجه رب العالمین ودا ځان په خپل منځالو کې خرابوي او بربادي څلورم نقصان وې بد انسان په انسانانو کې اگر چې عمر وګړي او عمل بدی معاملې خرابوي
او پنځم نقصان دار وي دي سړي د خپل ځان سره دښمنی وکړه تر دې پورې چې په ټوله جامعه کې داخلك به سپګنی ومړه دا پلانې سړی دی بد اخلاق سړی دی اې د سره ذمہ دارم ناروا ده د خور لور ورکولم ناروا دي او د سره د قشه مجرم ناروا ده شاګردیم ناروا ده دا خراب سړی دی او دا د ورسلوله یو قسم ته غلطه لار جوړیږي او غلطه لار چې چار لپاره جوړ کړه په هغه ټولو ضروري کو سره دا سړی شریک دی د شي انسان د عمر رزق برکت به الله والی او دا شي انسان په بده باندې خلک معرفي کی او نه هم د شي انسان بل د جهنم په طرف باندې روان کی نو ځکه رسول الله فرمایي چې د اسلام 380 خو نه دي چې الله رب عزت کله چې اراده خیر وکړي جنت داخلي دو په څه خو نه کې د الله برخه ورکړي د بازونه وساتي یو خو موږ تاسو یاد کې پایږي کې هغه داري بد اخلاقی بد معاملات بد اخلاقی ځان له خبره ده بد معاملات د خځې سره بد معاملات د بچی سره بد معاملات د شاګرد سره بد معاملات د مزدور سره بد معاملات د هغه چا سره چې پتا باندې حقي بد معاملات د خپل سرویس سره نتیجه به داشي محمد رسول الله فرمایي الله رب عزت آیتونه معلومیږي چې دا به جهنم په طرف باندې روان شي الله رب عزت موږ تاسو له بد معاملاتونه وسادي الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم